ایچ ډي آر ویډیو تاسو ډېر اسانۍ سره صرف په یو کلیک باندې په خپل موبایل کې جوړولی شئ. لکه څه دوستان تاسو ته ښکاره معلومه ده مخکې موږ ایچ ډي آر ویډیو په کیف کټ کې لایټ موشن داسې نورو اپلیکیشنانو کې جوړوله، هغه باندې مو بېلابېل افیکټ استعمالول، خو هغه طریقه چې وه ډېره زیاته مشکله وه او ډېر وخت یې هم نیولو. نن درته یو داسې زبردست طریقه درښایم چې تاسو په خپل موبایل کې کولی شئ صرف په یو کلیک باندې ایچ ډي آر ویډیو په خپل موبایل کې جوړه کړئ. طریقه یې خورا اسانه ده. د ویډیو سره تر پایه پورې وګورئ. که د ویډیو مو خوښ وه مخکې د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. راځئ چې طریقه درته وښایم. دوستان د دې لپاره به تاسو په خپل موبایل کې یو اپ انسټال کړئ. د اپ انسټالولو لپاره به راشئ په خپل موبایل کې ګوګل ته کله تاسو ګوګل ته راغلی په ګوګل سرچ کې پورته ورته ولیکئ richnews.co. کله چې دا ویب سایټ ولیکئ دوستانو راشئ په سرچ باندې کلیک واخلئ. کله دوستانو په سرچ باندې کلیک واخیسته د اول سر کې اتوماتیک تاسو دغه ویب سایټ راخلاصیږي. کله چې دا ویب سایټ راخلاص شي په دې کې لږ لاندې راشئ، دلته تاسو سرچ ایکن ښکاري، په دې سرچ کې ورته ولیکئ ایچ ډي آر. کله دوستانو ایچ ډي آر ولیکه سرچ کړئ. کله چې سرچ کړ دا اول اپلیکیشن تاسو ته راخلاصیږي. دوستانو په دغه ایکن ورته کلیک واخلئ، لږ لاندې راشئ، دلته تاسو ډاونلوډ اپشن ښکاري، په دې ډاونلوډ چې کله کلیک وکړئ اپلیکیشن په خپل موبایل کې تاسو ډاونلوډ کړئ. کله دوستانو په خپل موبایل کې دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړ نو راشئ په خپل موبایل کې دغه اپلیکیشن راخلاص کړئ. کله چې راخلاص کړ په دې کې د پورته ځای کې تاسو ته کریډي اپشن راځي، په دغه کلیک واخلئ. تاسو د ویډیو پروجیکټ تاسو د ویډیو فریم انتخاب کړئ، د ټیک ټاک په سایز کې، د یوټیوب په سایز کې، د ټیک ټاک سایز ورته انتخابوم او لاندې راشئ دوستانو بیا خپل ویډیو ورته انتخاب کړئ. چې کله دوستانو ویډیو ورته راواخیستله دلته دوستانو تاسو دغه ویډیو باندې صرف یو کلیک واخلئ په دې لایر کې او لاندې راشئ تاسو ته افیکټ اپشن راځي، په دې افیکټس ورته کلیک واخلئ. دلته اول افیکټ چې هغه ایچ ډي آر تاسو ته ښکاري، په دې ایچ ډي آر کلیک واخلئ. کله چې ایچ ډي آر باندې کلیک واخیسته بیا تاسو کولی شئ دوستانو د خپل ایچ ډي آر ویډیو راکمه کړئ یا د خپل ایچ ډي آر افیکټ ورباندې کم کړئ یا هم زیات کړئ چې هر ډول ستاسو خوښه وي تاسو ایډیټ کولی شئ. ګورئ دوستانو زموږ ویډیو صرف په یو کلیک باندې ایچ ډي آر ته آماده شوه. بیا مخکې لاړ شئ نیکسټ باندې کلیک کړئ، دغه ویډیو خپل موبایل ته سیو کړئ. دوستانو په دغه طریقه تاسو کولی شئ په خپل موبایل کې ایچ ډي آر ویډیوګانې په ډېره اسانۍ سره جوړې کړئ. که د ویډیو مو خوښ وي لایک یې کړئ، د نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ پیج در سره فالو کړئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ. مننه.